جوزجان کې د طبي ګازو څاه په بریا سره وکیندل شوه. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان کې د اکتشافاتو پر مهال بریالي شول چې د طبي ګازو یوه څاه وکیندي او د ګازو استخراج ترې پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت د نفتو او ګازو د اکتشاف په موخه د جوزجان ولایت په یتیمتاق سیمه کې د څاګانو اکتشاف پیل کړی و چې له ښه بخته توانېدلي دي چې یوه څاه په بریالیتوب سره وکیندي او د ګازو استخراج ترې پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په یتیمتاق سیمه کې د 32 او 36 نمرو څاګانو اکتشاف پیل کړی و چې توانېدلي دي چې 32 نمره څاه کیندنه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي او د ګازو استخراج ته پیل شي. د طبي ګازو د دغې څاه له ګازو څخه په بېلابېلو برخو کې استفاده وشي او یوازې له دغې یوې څاه سره به هر کال د افغانستان دولت 8.5 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا د طبي ګازو د دغې څاه له کشف سره په زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به په کارونو مشغول شي. د جوزجان په یتیمتاق سیمه کې له 4 لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یوې څاه کیندنې په بریالیتوب سره پای ته رسي او د طبي ګازو استخراج ترې پیل کړي. افغانان بیا د کانونو او پټرولیم وزارت هڅې ستایلې دي او له یاد وزارت نه یې غوښتي دي چې خپلې کیندنې او اکتشاف زیات کړي او په بېلابېلو ولایتونو کې دې هغه سرچینه پیدا کړي چې د افغانستان اقتصاد پرې ګټه رسي او خلکو ته پکې د کار زمینه مساعده کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني ټولو دولتي مسؤلینو ته غږ کړی دی چې په روانه میاشت کې دې 40,000 کسانو ته کار پیدا کړي او د بیکارۍ مخه دې ونیسي. دا زموږ تازه راپور د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.